قومندان لوی فاسوال عبدالرحمن رحیمي نن سهشنبه د یو رسنیز کنفرانس پر مهال ویل پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې 40 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. نوموړي ویل د پولیسو د ځانګړو عملیاتو او غزمو پر مهال 10 تنه داعش وسلوال، 4 وسلوال طالبان، د اسب په مشرۍ د قاتلینو او غلو یوه 15 کسیزه ډله او 2 شکمن کسان نیول شوي دي. 10 تنه د داعش وسلوال کسان نیول شوي دي او دا ستاسو په مخ کې ولاړ دي. 4 تنه طالب وسلوال نیول شوي دي او همدارنګه یوه 4 نفري ډله د آصف تر مشرۍ لاندې د کنډیباغ په سیمه کې سدا یو حجرتي عرفوي ډله ده. امنیه قومندان وایي له نیول شویو کسانو 18 میله بیلابیل ډوله وسلې، 8 پیره د راکټ انداز مرمۍ او نور مهمات او نظامی تجهیزات ترلاسه شوي دي. د امنیه قومندان لوی فاسوال عبدالرحمن رحیمي په وینا په دغه موده کې د پولیسو په هلو ځلو 2 تنه وسلوال طالبان له 1 میل راکټ انداز او 1 میل کلاشینکوف سره یو ځای د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي. نوموړي ویل په 15 جنایي پیښو کې 19 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي چې انسان تختونکي، قاتلین، غله او لارې وهونکي پکې شامل دي. جنایي مظنونینو گرفتاری څه شوې ده چې هغه 19 کسه دي. په دې کې لارې وهونکي دي، غله دي او همدارنګه یو ګروپ انسان تختونکي دي چې څو جرمو باندې اعتراف کړی ده. امنیه قومندان وایي له تیرو 7 میاشتو راهیسې په کوټ، هسکې مینې، اچین او نازیانو ولسوالیو کې د حمزه په نوم د بریالیو عملیاتو سربیره د تیرو 4 میاشتو په اوږدو کې په چپرهار او په چراګام ولسوالیو کې د سیلاب په نوم عملیات په بریالیتوب سره دوام لري. رحیمي ویل د روانو عملیاتو پر مهال تر دې دمه سلګونه وسلوالو مخالفو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په وینای تر سره شویو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر پټنځایونه په نښه شوي او هم وسایط او مهمات له منځه وړل شوي دي. دوی وایي په وژل شویو وسلوالو مخالفینو کې بهرني اتباع هم شامل دي.